د هرات والي له کورنۍ تولیداتو څخه په استفادې او په دغه ولایت کې د کوچنیو صنایعو په برخه کې د پانګونې پر اهمیت ټینګار وکړ. په دې کتنې کې شیخ مولانا اسلام جار د کورنۍ تولیداتو د کارولو د فرهنګ په رامنځته کولو کې د رسنیو پر رول ټینګار وکړ. امارت اسلامی افغانستان اداره مرکزی ما و اداره محلی ما به یک هدف دوراندیش به طرف صنعتی کردن افغانستان و صنعتی کردن هرات بشه. ما باید یک انقلاب فکری و رسانه‌ای در باب صنعتی کردن هرات اولا و افغانستان ثانیا داشته باشیم. هغه کارونه چې صنعتګر ترسره کوي ملي سوداګرو پانګونې کړي دي هغه خلکو ته ورڅرګندې کړي او خلک ډاډ ترلاسه کړي چې اوس الحمدلله د اسلامي امارت په دوران کې صنعت ورځ تر بلې مخ پر پراختیا دی او لا هم د ودې په حال کې دی. شیخ مولانا اسلام جار دغه راز وویل چې د سیمې ادارې اصلي هدف هرات ته د سیمې په کچه په یو صنعتي ښارګوټي بدلول دي او په همدې موخې د 55,000 ځمکې په مساحت د یو نوي صنعتي ښارګوټي د جوړولو کار روان دی چې د 8,000 جریبه ځمکې په لرلو سره د صنعتي ښارګوټي لومړی فاز د جوړولو چارې پیل شوي دي. موضوع دیگه ای که ما از رسانه ها خواهش میکنم به این موضوع توجه کنن. این موضوع میتونیم بگیم که رشد و احیا و ترقی صنایع کوچک خانگی. در مورد زراعت شیوه های نوین زراعت به عنوان یک وظیفه دینی مالداری صنعت یاد بدیم. کسایی که دل جنابی وطن میسوخت اینا مانده باید رسانه ها و صنعتکارا و نفع این مملکت کار کنند که مردم از بیکاری و از مشکلات دیگر رنج نبرند. د هرات والي دغه راز د رسنیو له مسؤلینو وغوښتل چې د صنعت کرنې او مالدارۍ د نویو میتودونو د ترویج په برخه کې خلکو ته معلومات ورکړي. د یادونې وړ ده چې د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلینو او رسنیو او خبریالانو د صنعت د پیاوړتیا او له کورنیو تولیداتو څخه د استفادې د فرهنګ په رامنځته کولو کې له سیمې ادارې سره خپله همکاري اعلان کړې.